محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې وسما را تلاوت کړه دا د 9 آیات څخه د سورۃ النساء را شروع پر سلم آیات باندې ختم شو. هغه پکې داخل دغه اول آیاتو چې ان الذين توفاهم الملائکه رابطه د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې د جهاد وجوب ذکر شو چې جهاد واجب دی پر مؤمنانو باندې د کفارو سره کلیسانی جهاد کمالی که د نفس په خپل ځان دا بقي. اوس هجرت ذکر کوي د دې دوه مناسبت سره چې شدي دا هغه سره رابط چې شدي دا وجه ده د مناسبت چې د دوارو هدف چې شدي اقامت د دین دفع د شر د کفر چې د کافر د شر ځان خلاص کې. جهاد چې د کافر سره کېږي نو د څه د پاره ورسره کوي خدای به اقامت د دین نه پرېږي چې دلته د دین احکام زه نه پرېږدم ته چې د سره مقابله کوي چې زه نو دین دلته قایم بوم چې دین دلته جاری شي. هجرت خو دغه د پاره یو ذریعه ده چې په کومه منطقه کې ته دین نشي کولای و داسې منطقې ته ځي چې هلته خپل دین ته ورفارغه یې الا جنګ خو نو سړی څه کوي چې اقامت د دین نشي پر بنا او هجرت چې دی هم د پاره د اقامت د دین د اقامت د دین نه پر بنا کیږي فقط خپل د چرچو د پاره د یو ځای بل ځای ته ځي نو دا خبره بیرته هجرت نه دی. هجرت خو هغه دی چې د دین د پاره وشي نو د دواړو هدف دین دی دغه مناسبت تر مابین. فرق دا سره سته چې په جهاد کې د کفارو شر دی عموما دفع کیږي په هجرت کې خصوصا دفع کیږي. عمومي دا معنی چې د کافر سره جهاد وکړي شي د شر دې نه دي چې یوازې ستاد ځان وګرځاوه نور خلک دیم د شر خلاص کړي ولر شي نو دا ګټه چې د عام وسوله عام مؤمنانو ته فائدہ رسیږي د جهاد غي یوازې ځان نه کې خلاص جهان کې خلاص کی د کفر د شر څخه. مهاجر چې دی هغه جهان نه خلاصي فقط خپل ځان کوي فقط خپل د ځان څخه د کافر شر د پکې یادي علاقه پرې شروع لاړې بل ځای دین کوي کوکې په دواړو کې دفع د شر د کفر او اقامت د دین دغه مناسبت تر مابین نو دغه چې دی وسلې وشتم نمبر حکم دي د احکام چې موږ د سره اخستي و هغه جهاد درويشتم په دې کې دا وجوب د هجرت وسشي ولې وای کچا هجرت و نکي دغه سره څنګه چلن کیږي د عذاب کې وګور نو سړي پوي چې واجب سړي ترک خدای دغه معامله ور سره کیږي چې کار واجب نه کې پرېږي نو په هغه کې عذاب شته خو نه نو خو چې واجب شي فرض شي پرېږي عذاب سره عذاب وسلته بیانې ان الذين بشك اغه خلق
توفا چې وفات کوي هم دی الملائکه ملائکه. توفا چې دی د مضارع صيغه ده د تفاعل د باب څخه د اصلي ته توفا دی غیبه چې حذف شوی ده نو دا واحده مؤنثه غیبه ده. توفا چې وفات کوي هم دی الملائکه ملائکه وفات کوي معنا روح یې ځنې اخلي ورته راشي. په څنګه حال کې ظالمی چې دی ظلم کوونکي وي انفسهم پر خپلو ځانو باندې په چیش سره په ترک د هجرت سره هجرت یې نه دی کړی پر ځان یې ظلم کړی دی. که ته نو چې سړی هجرت ونه کړي پر ځان یې ظلم ولې راغلی نو خو دی په داسې علاقه کې دی چې مثلا هغه دار حرب دی د کفر ملک دی جن نشي کولی نو ته چې یې ګواکې پر ځان یې په خپله ظلم کړی دی د جن د احکامو څخه یې په خپله لاس لنډ کړی دی ولې د خپله یې خو تلای سي ځان نه ځي نو چې نه ځي باره جن و جن یم ګړی دی چې هغه جن چې د کافر خوا په بجیږي هغه ته خوله لا نسي وروړی کول ښه هلته پرېږده چې ته بې اظهار کوې. دا ظالمی چې دی په اصل کې ظالمین و جمع او په پای کې نون درلودي چې انفس ته مضافي نو نون یې په اضافت کې ولاړي. ظالمی چې دی ظلم کوونکي انفس یې پر خپلو ځانو نو دا ملایک چې دی وفات کوي بره څه ورته وایي قالو دا ملایک ورته وایي فیما کنتم فیما په کم کار کې د جن کنتم تاسې واست ته د جن په کم کار کې وی هلکه لمنځونه روژې زکاتونه حجونه جهادونه کم شی دې کاوه ته ما ته وښیه دلته خو ته په یوه شي لا نه یې خبر د فیل په غوږ کې بده ته په کم کار کې وی فیما په کم امر و کار کې کنتم تاسې واست په کم امر و کار کې دا نه معنه چې ګل دې کاوه که نجاري کوله که دکانداري د جن په باره کې ورته د جن شعبه دې راوښیه د جن کومه شعبه دې کول فیما په کم امر و کار کې د جن کنتم تاسې واست. نو ملائک خدا پښتنه ځینې په دغه وخت چې دا زکندان دي ملائک راغلي د روح یې ځینې اخلي. قالو دی ورته وایي دغه خلک دا چې پر ځان یې ظلم کړی دي په ترک د هجرت کنا موږ خو مستضعفین کمزوران مظلومان و مغلوب فی الارض په مځکه کې موږ خو یو عاجزه ډله وو موږ خو کمزوران وو نو ته ما څه ته د جن پوښتنې کوې چې د جن په کم کار کې وې ملک کومه پوښتنه کوي دی کم جواب کوي ملایکه وایي د جن کم کار دي کوه د هغې پوښتنه دغه ده دی اوس شرمېږي چې ورته وایي چې ما د جن کار نه کوه دا نه ورته وایي هغه سبب یې وایي چې ته خو نو زما څه جن غواړې وم جن ما څنګه کړی زه خو مغلوبه وم ګرد حکومت کافرانو ګرد خلک را باندې ډېرو ما څه کړي وای دغه بهانه دی ورته کوي. جواب خدا و د ورته چې ما لمونځ کاوه ما روژه نیول ما فلانی کار کاوه یا مې دا کار نه کاوه نه مې کاوه دغه جواب دی مګر دی لاړې د اصلي جواب یې ځان وکړي شرمېږي نسي ورته ویلی ملایکو ته چې ما دا نه کول دا مې نه کول دا مې نه کول هغه اصلي سبب ته ورځي چې په دغه نګونې او د وړو پازې نو ما څنګه کړي وای چې ته زما څه پوښتنه کوې زه خو مستضعف وم. مستضعف هغه ته ویل کېږي چې بل پر زورولي په زوره دی ضعیفه کړي په زوره یې مغلوبه کړي یو ضعیف دی چې واقعي دی ضعیف دی یو مستضعف دی مستضعف دا دی چې دا بل زور ورسره وکړي برای کمزوري کې نو دی دغسې ورته چې زما سره خو زور سوی و مستضعف یم زه خو کمزوري کړه سوی وم په زوره د خلکو د لارې څخه په الارض په ځمکه کې خلکو زور را سره کړي په خدای کې شته لا پرېښولو د جن. قالو ملایکې بیرته ورته وایي ودی ته الم تکن ایا نه وه ارض الله مځکه د الله پاک واسعة پراخه پر تا ولې مځکه یې والغه وه یوه کړۍ وه خو دا د خدای څونه غټه مځکه ده الم تکن ایا نه وه ارض الله ځکه د الله پاک واسعة پراخه فتهاجرو چې تاسې هجرت کړی وای فیها په دې مځکه کې خو مځکه پراخه او بلې علاقې ته به تللي وای نو کومه خامخا پر تا لازمه وه ته کوم بنده د خاورو د اوبو یې. اوس خو کفارګرد زموږ په ذهن کې دغه راکوي دا حکومتونه چې د دې غلامان دي دا هم چې موږ څخه د خاورو د اوبو بنده جوړوي د خاورو د اوبو بنده دا معنی چې دغه مځکه دغه خاوره چې ده که په بېجنۍ هم نه زه ځنې ځم که پر کافر کېږم هم زه پر ولاړ یم دغه خاوره خو ګرده د خدای ده نو یا یې دلته یا یې هلته یا یې هلته خو د انسان د خاورې څه پیدا دي دغه خاورې ته بېرته ورځي یا یې په دې مځکه کې شخ یا یې په هغه کې شخ یا پر دې مځکه ته ابدانه خوړل یا یې هلته خوړل دا بیا چې دي چې زه کافر کېږم هم ولاکه دا خاوره پرېږدم بس دا زه اباتم که په جن اباته وه زما خاوره ده که نه ولاړم خلاص دا چې دی خو دغه خاورې پیدا هم ګرده د الله خاوره ده که دا بیا الله سره ویشېږي ده چې یا دغه زما نه ده دغه د زما ده ګرده مځکه د الله تعالی ده. نو دا تقسیمونه کوچني کوچني ملکونه چې دي دا خو بیا کفارو موږ ته را جوړ کړي دي دا فلانی ملک دی دا فلانی دی دا فلانی دی د دغه دپاره چې پر لوی جنګي په خپل ځان کې په جنګ سره واچي کنه د اسلام د قانونه څخه بس اسلام یو ملک کافر بل ملک په دې کې نه جوړي چې زه نه هغه یم نه هغه مسلمانان ګرده یو ملک بدل کېږي نو چې ګرده د اسلام خاوره ستاسو وه یا یې دلته یا هلته چې هر ځای د الله دین کوای سې الله ته ولاړ سه په دا باندې نه خلاصېږي چې زه خو مغلوب وم نو زه څنګه تللی وای ملایکه دغه ودی ته وایي نو
دا فقط الله تعالی هغه حالت و هغه مکالمه را نقل کړه چې په حالت کې د نزع چې دی مړ کېږي دا ملائکه د سوال جواب د سر کې خو پلاخه په دا سوال جواب کې زحمت پر کېږي دا خلکو پر چم په دا خبرو کې پیټ شرم او پیغور ته وړاندې کېږي دا څنګه باندې د چي کې پس الله د دې جزا بیانې چې د جسر به سکیر فاولائک دغه کسان چې دي دا چې دی ځان مغلوب تراشي د الله د جنه په دغه رقم ځان خلاصي چې زه په دغه نسم کولای چې مغلوب یم دا کسان چې دی مأواهم زید اوسېدو د دی مأوا چې سړی ژوند پکې کوي و دغه ځای ته وای زید اوسېدو د دی جهنم او دوزخ دی الله دې بنو دوزخ ته ورول وساءت مصيره کته دا دوزخ ته زور بدلی نو څه فرق دی الله نو دوزخ دی اسانه شری دی وساءت بد دی مصيرن دی ورګرځېدو ځای دغه دوزخ دا خو چې ته ورګرځې بیرته ورځې مسیر هغه ځای ته ویل کېږي چې ستا تګ و هغه ته رجوع دي و هغه ته کول کېږي نو الله دا خو بد د ورګرځېدو ځای دی دا ته ولې ښه بولې ښه مه بوله دا د دغه عمل سزا سوله چې دا ته هجرت نه کوې او دین نیمګړی کوې باره زه خو مغلوبه یم تر دغه ځای پورې هغه د هجرت فرضیت ثابت شو مګر هو د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی په بخاری شریف کې هغه وایي چې دا اصلا د اوغه کسانو په شان کې دي چې هغه هجرت په وخت کې د ایمان جزء د اسلام جزء هجرت ګر سره چې نوې کړی د اسلام نه منل کېدی لکه په مکه شریف کې ډیر مسلمانان د صفات چې مکه را د اسلام نه وځنی جوړ شوی پیغمبر ځنی مهاجر شوی د کفار په لاس کې و چې ځنی مدینه ته ولاړ مهاجر شو ځنی په قاله ته حبشیه ته مهاجر شوی دی نتلی د خپل کور کله نظر کې دی و مسلمان په دغه توزنه هیله چې د لې خپل دین کوم بره په غزا کې د بدر کافرانو دا چمپ وکي برل ته کوم د مکه دلته د مکه وګو ډوډۍ خوره درځه جنگ ته سره ولاړ برای په زور جنگ ته روان په حال دا چې پر نبی علیه السلام کلمه ویله خو مؤمن و مګر چې نتلی په پای کې غزاک دغه ورته ودی برای کافرانو په زور لري کړیو د خپل رسول په مقابله کې جنگ او الته مړو مسلمان د دغه کسانو په باره کې نو الله پاک دا بیان کوي کنه حکم عام دی اگر چې شان نزول هغه دی حکم عام دی چې کار چاته د مشکل پیښ شي چې د خپل جن نس کولای خپل کلمه نس ښکارا کولای او د لار د هجرت پیدا کولای سی ویني چې حکم دا دی دغه رقم ګناکار دی وسم دغه رقم څه چې په پر ځای تسلط وکي برای مؤمنان په مخ کړي دا بل مؤمن سره جنگ اداره کوي هغه کار التم سوي دي پس اوس دا عذاب چې د دې لپاره بیان شو الا یو څو خلک ځنی استثناء کوي د شوی الا مگر المستضعفين هغه کمزور کړه سوي خلک من الرجال چې دیږي د رجالو د نارینه څخه نارینه خلک دي کمزور دي والنساء یا د شذ څخه والولدان یا د کشنی اولادو څخه انجلی د الک دي دغه کسانو په دغه کې نه دي داخل چې هغه هجرت نه دي کړی دلته په دغه ځای کې دي د کفارو په ملک چې دی جنس کولای په دغه ځای کې دی اوسېږي خو مستضعف دي ګډ دي یا د مثال په تور ورون دي یا دغه څه در بدر دي چې ورته در هغه ځای اوش کرایه کده زه د ماشام ډوډۍ ولا کدرم تر ته اوش کرایه کاډه څنګه ولارسه نو دا ګوره واقعي مستضعفین دي علاوه یو هغه دي چې هغه ځان د مثال په تور په کسته مستضعف تراشي نور خواهشات ګرځه پرای چې د هجرت ځای کې راولې بار دی نو څنګه وکړه یا الله دغه واقعي مستضعفین دي عذاب راباس دانو په عذاب نه دي الا مگر المستضعفين هغه کمزوران او مغلوب خلق من الرجال چې د نارینه څخه دي والنساء د شذو څخه دي والولدان یا د اولادو څخه اولادونه بالک الک دي کې انجری د فرق نه لري دواړو ته ولدان ویل کیږي لا یستطيعون چې دی طاقت نه لري حیلتن د تدبیر حیله و تدبیر انتظام ته د تګویل کیږي تدبیر انتظام د چی شي دی معنا د سورلی کرایه چ پیدا کی یو خوراکچ پیدا کی چې درازای پر ځان رسې دا دنیوي اسباب دته نو حیله او چمچاغه چل د هجرت دا ولا يهتدون یا دې نسبی دا کولای سبیلن لار د هجرت نه استطاعت لري د حیله مصرف نه لري او یا لار نسبی دا کولای مصرف ورڅخه دی برای په خدای کې بدغه د خپل وطن پایې دي چې چیر ولارسم واقعي لار نه ورمال میشه دغه رقم شي کوره دي نسته انسانانو کې دغه رقم کسان ست چې بازار کې واسه مزګر اجازه ځای نه پیدا کړی دوی ولارسه لا پالتو هغه ځای چې هدف ته ټاکلی نیس نو دغه سی عاجز سړی او یا دغه سی عاجز سړی چې هغه مصرف ګر سره نه لري نو خلاصه یا ده دغه هجرت د لزوم د پاره دوه کار ضروري سو یو حیله
اسباب چې ته هغه ځان ته رسوې. بل د لارې پیدا کول چې لاره نوم تا ته معلومېږي چې زه د دې علاقې زه فلاني ځای ته ځان رسوم، لاره دې سنجولې چې په دغه لارو کې تللی سم، کافر مې نشي ټینګولی، ځینې وتلی سم. الله وایي که دغه دوه کاره نه سوه کولی، دا په هغه خلکو کې نه دي داخل چې الله تعالی به دته جهنم په مأوا او په بود و باش ورکوي، دوزخ ته نه اچي. نو دا کسان به څنګه کېږي؟ دې ته عذاب نور کړو چې الله داسې وایي فاولئک دغه کسان چې دي عسى قریب دی الله پاک ان ودې خبره ته يعفو چې عفو وکړي عنهم د دې څخه. دا کسان چې دي ډېر نږدې ده چې الله به ودې تعفو وکړي نبي کراچي. وكان الله عفوا غفورا، وكان ذي الله پاک عفوا عفو کوونکی دی، نو الله خو د ډېرو خلکو ګناه معافوي ورته نه پنيسي، غفورا بخښ کوونکی دی د دې د ګناه. تر دغه ځای پورې کېدای شي چې په د آیاتو باندې په ترجمه سر خلاصوي. اوس یو سوال په هغه اول آیات کې چې موږ وایو پر دغه ځای واردېږي ان الذين توفاهم الملائکه، بشک هغه کسان چې وفات کوي دوی ملائکې یې وفات کوي. دلته یو سوال واردېږي چې په دې ځای کې خو توفاهم الملائکه د وفات کولو نسبت و ملائکه وته چې ملائکه دا سړی وفات کوي، په دې آیات کې خو داسې وایي. په بل آیات کې بیا داسې وایي یتوفاکم ملک الموت، یتوفا وفات کوي کوم تاسې ملک الموت، هغه ملکه د مرګ چې عزراییل علیه السلام دی هغه مو وفات کوي. دلته نور ملائکه ته عام ته نسبت وکړي، الته و چاته نسبت وکړي و عزراییل علیه السلام ته چې ملک الموت ورته ویل کېږي. بل ځای په قرآن کریم کې فرمایي الله یتوفى الانفس، الله پاک دا نفسونه وفات کوي. اوس نو خلک سوال کوي چې قرآن خو ولا کسره لګېږي، یو ځای څه وایي بل ځای څه وایي بل ځای څه وایي. زه اوس کوم آیات ومنم درسره، د هغه جواب دا دی چې دلته دوې خبرې دي. یو هغه حقیقي مرګ ورکول چې خلق مشغوله ده، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. د مرګ خلق چې دی هغه خو الله عز وجل کې، نو په دې خاطر چې خالق د مرګ الله دی، نو په دغه نسبت په ځینو آیاتو کې والا تسوي دي چې الله یتوفى الانفس، الله یې وفات کوي خو هغه موت دی خلقي. یو بیا چې دی هغه چې الله پاک کوم څوک ورته مقرر کړی دی، هغه سبب چې ورته جوړ کړی دی چې عزراییل علیه السلام دی، نو ګای نسبت و هغه ته وشي. لکه د مثال په تور موږ بیا نو نسبت داسې مثال کښېږدو. پاچا دی غواړي باره وایي د دغه ښار سړکان ګرد ورنوي کوي، نو د امر خو د خوا وشي صادر شي، چې صادر شي بیا نو راشي دغه د صوبې ګورنر هغه ته د امر راځي. ګورنر بیا چکدار راوغواړي، دا ټیکدار بیا د خادم د سړکان په چیکا ورلره ورکړي. اوس دا خلک ګرده خبرې سي چې څوک چاته نشي ویلی چې درواغ وایي. یو سړی به یاره د فلاني ښه پاچي و چې ویې کړل، ګوره دا سړکان د ښار یې ګرده جوړ کړ. کنې هغه په خپل د پاچي په دوره کې وجه ښار ته راغلی لا نه دی، خو اصلي امر د ده که د ده د خوا پیسې نه وای منظور سوي چې لاس وروړی سو، خو د هره شګه چې لوېږي فصلي تمامېږي چې دلته تمامېږي. ته د مزدورانو دا ګرده خلک سره جمع خو دغونه پیسې دي، نو دا څوک کوي د ځان. نور خلک بیا وایي یاره پلانی ښه ګورنر و دی چې په دې صوبه کې ګورنر و داسې کارونه وکړه، ګوره دا ګرده ښار سړکان یې پاخه کړ، دا بیا دا ګورنر یادي. بل بیا ټیکدار یادي، یاره پلانی ټیکدار دی خدای وبخښي دا ښار کې داسې خدمتونه وکړه، دی سړکان یې جوړ کړه. یو سړک دی، یو وایي پاچا ته چې خدای خیر ورکړي، دا بل وایي ګورنر ته چې خدای خیر ورکړي، دا بل وایي ټیکدار ته چې خدای خیر ورکړي. سړک یو دی، و درو نفرو کې نسبت ولې کول کېږي، خو اصلي کار د هغه پاچا په لاس کې و، هغه تر هغه را لاندې بیا کار د چا په لاس کې و، د ګورنر په لاس کې و، تر هغه را لاندې بیا د ټیکدار په لاس کې و. درې څه دا هم دغه رقم دی. اصلي د مرګ هغه بنیاد هغه خلق هغه الله کوي. نو خود په ځینو آیاتو کې داسې وایي چې الله یتوفى الانفس، الله یې وفات کوي، خو امرونه د هغه د خوا ورکول کېږي. تر هغه را لاندې خو نو بیا دا اختیار د امرو چې دی خو بیا چې عزراییل ته ورکول شي بیا خو د ده کار دی. د عزراییل علیه السلام خو بیا چې داسې نه دی چې په یوازې سر دا کار کوي، خو په زرو ملایکې د در امر لاندې دي. دا ګرده چې دی بیا د در امر لاندې په یوه ګړي کې عزراییل علیه السلام د څونه خلکو روحان اخلي، په دا یوه ثانیې کې به څونه پله په جهان کې مري، نو خو یوه ته به دی ورځي ابل ته خو هغه ته بیا د ده عمله ورځي چې د در امر لاندې دي. نو هغو ملایکو ته هم نسبت کېږي چې د عزراییل علیه السلام تر امر لاندې لکه د ګورنر لاندې چې ټیکداران وو. خپله و ملک الموت کې هم نسبت کېږي، خو دی بیا دوی ته امر ورلره ورکوي. الله ته هم نسبت کېږي، الله خو بیا ملک الموت ته امر ورلره ورکوي چې د دغو خلکو روحان واخله. نو دا تعرض په دې ځای کې ختم دی. ته به نه وایي چې دا څنګه قرآن کریم بیا هغه وایي بیا هغه وایي بیا هغه وایي چې دا ګرده سي کېږي پر ځای لکه دا موږ چې مثال درته وایي کېدای شي په دې سوال و جواب تاسې پوهېدلي یاست. پسې چې در هغه راتېر شي و دې ځای ته چې الا المستضعفین من الرجال والنساء، دا دویم آیات چې په نن سبق کې وو، پر دې ځای باندې هم سوال واردېږي. نو اول سوال دا دی چې دی چې مستضعف دی،
نو مستضعف خو ګناهکار نه دی، نو خو ته وایه چې د دې نو ګناه نشته. نو ښه، نو چې ګناه نشته دلته دا خبره ته څنګه فرمایي چې برا په اولئک دا کسان چې دي عسى الله قریب دی الا ان وجدت یعفو چې عفو وکړي عنهم د دوی څخه. یا پلاوه مستضعف دی معنا سپینږیری دی نارینه، یا دا ښځه د خوارکۍ یوازې خپل سر نشي تللی، یا هلک نجلۍ د خوارکۍ څنګه ولاړ شي. نو دغه درې نفره چې تا استثنا کړه چې برا دوی ګناه نه لري، خو ګناهکار ته سړی عفو کوي، چې ګناه نه یې کړی هغه ته عفو کوي. نو ته څنګه وایې چې عسى الله ان یعفو عنهم، قریبه د الله پاک وجه ته چې د ته به عفو وکړي د دوی څخه. د دې جواب دا دی چې اصلا خو دغه کار چې د هجرت نه دی کړی، دغه ملک د کفر دلته پاته دی، دین سره نیمګړی دی، دا کار خو اصلي د ګناه سبب خو دی. لیکن دا خو د الله فضل و کرم دی چې په دې پسې ګناه نه لیکي، برای دی ړوند دی، دی شل دی، دا بل چې دی مصرف در سره نه لري، یا دا کوچنی هلک دی، دی څنګه ولاړ شي خو لار نه ورمعلومېږي. دا کسانو دا کار خو په خپله پې نفسهي د ګناه سبب دی که نه دی؟ لکه د مثال پته دلته یو اوبه پرتې دي، چې سترګور جوړ روغ سړی را ولاړ شي چپای کې برای خلک تهجد وکړي چې ولې سترګې نه لري، چې ړوند چپای کې هم دغه ورته وایي. نو خو نه ورته وایي، نو دا خو چې دی خو اصلي دا کار دا اوبه چپه کېدل خو د ګناه سبب دی، خو علاقه په ولاړله، مګر د ده پسې دا ګناه خلک نه دي کوي، دی معذور دی. نو دلته د ان یعفو عنهم کې الله دغه اشاره در لره درکړه چې دا دی خو په ګناه نه ټینګېږي، مګر په نفس دا کار د ګناه دی، خو دا فعفو تعبیر ځینې وکړي، کېدای شي ما په خبره پوهېږي. موږ وایو په دې پسې خو ګناه نه لیکل کېږي، دا نه لیکل چې د ګای ګای تعبیر په دې وکړي چې الله د عفو کړی دی، ګای ګای تعبیر په دې وکړي چې د ګناه نه ده کړی، دواړه تعبیر رسېږي. نو ته دا تعبیر ولې د عفو ځینې کوي چې تا متوجه کړي چې په اصل کې خو دغه کار د ګناه سبب و، اگر چې په دې پسې الله تعالی نه لیکي، نو چې نه لیکي ګای ګای برای دې ګناه نه ده کړی، ګای ګای بیا دا دته الله ګناه معاف کړی ده، دواړه تعبیر رسېږي. نو معافي دلته په دغه معنا چې الله یې په دې پسې نه لیکي، دی نه راټینګېږي، دا نه معنا چې ګناه پر ده ستا پر دغه عال باندې لا الله پاک عفو ورته کوي، ګناه پر ده باندې چې د نه لیکل کېږي، د نه لیکلو څخه تعبیر په عفو وکړي چې واقع الله تعالی دته عفو کړی ده. دوم سوال دلته دا واردېږي چې ښه نو چې الله دته عفو کړی ده، د عسا نږدې ده، دا خو د تردد کلمه ده. الله نږدې دی ان وجدت یعفو چې عفو وکړي عنهم دې څخه، دا خو مازې یو چا ته طمع ورکول دي، لکه سړی چې یو چا ته یاره انشاءالله که خدای کول بیا زه تا ته یو 100 روپۍ درکوم، دا خو چې مازې طمع ورلره وکړه، انشاءالله دې ورسره وویله که خدای کوله بیا به دا رقم وکړه، نو دا شکمنه خبره شوه. نو دا دا خبرې هم شکمنې دي چې پلا ده ته وایي ګناه پر تا باندې نشته، او قریبه ده چې الله به عفو ورته وکړي، فقط طمع دې ورکړه، امید دې ورلره ورکړي چې تا ته به الله تعالی مغفرت وکړي، تا ته به عفو وکړي. دا امید څه معنا چې ورلره وکړي، نو خو ګناه چې نشته یقیني که ورته چې الله تعالی تا ته عفو کړی ده. د دې جواب دا دی چې د کریم سړي امید ورکول یو چاته عین وعده ده، دغه پر وعده باندې حساب ده، دا فرق سره لري. یو سړی الا ما زیاده خلک پر شام د ورځې 100 رقم خبرې کوي، دغه وعده ولا که دونه ټینګي چې بیا زه ستاسو سره کوم برای نه در سره فقط ما ځای مجلس شایسته کاوه، شایسته خبره وکړه. یو سړی چې عزتمن کریم سړی هغه خپل نه پرې کوي، خپل پرې کړل چې بیا ان شاء الله زه تاسو یو توجه کوم، دغه ان شاء الله چې ورسره دا رقم د لکه بل چې ولا بالله ورسره وای، ولې دا سړی خپل ځان بد قوله نه معرفي کوي و خلکو ته، هغه زما چې بل هغه بل مې دغه رقم دی لکه د بل طلاقونه چې پر واخلې دغه رقم دی. نو تر الله عز وجل په دې ټولو موجودات کې بل کریم سته، بل عزتمن او سخی سته چې الله مازی وایجر د چې عفو کې نسبه ګارنټیس ولا دغه رقم ده. الله چې چاته امید ورکړي بیا نه امید نه لکه نو اصلي خو ظاهر خو امید دی په معنا کې په خو وعده ده، ته به دا نه وایي چې الله پاک ولې دې شکمنې خبرې کې شکمنه نه ده، دا د کریم خبره ده، د کریم خبره که شکمنه امې په معنا کې د شک او تج ده، دغه رقم ده. نو دا دواړه سوال دلته دا فاصله دا خبره خلاصه. پس دا بل آیات چې موږ راوایو ومن یهاجر فی سبیل الله، په دې کې بیا ترغیب دی و جهاد، هغه فرضیت د جهاد چې جهاد باندې فرض دی، کولاړ نه چې وفات کېږي، د وفات په وخت ملائکه دغه سوال او جواب ورسره ورکړي، په پای کې دا ذکر سی و چې د وسیدو زیات ورغخ دی او دا بد ورتلو ځای دی، په دې کې فرضیت ثابت شو. اشی حکم فرض دی سړی کوي مګر هغه ګټه نه ورمعلومېږي. اوس الله تعالی هغه ګټه د هجرت بیانې چې وی که ترغیب درکوي چې فرضیت چې نظر قطع کې هجرت ښه شی دی، وی که داسې فرمایي ومن هر هغه څوک یهاجر چې د هجرت وکړي فی سبیل الله په لاره کې د الله، دی د الله تعالی په لاره کې راوتي، یعنې د جن د خاطره راوتي، یجد دی به پیدا کړي په الارض په مځکه کې مراغما ځای د اوسېدو، ځای د ورتلو، کثیرا بیخي ډېر
دی ماز دغه غیرت وکړي چې پلا دی مازی بستره سره ټوله کې چې روان شي ځکه چې پر ځان یو الغه نه ګرځي الله وایي زه به درته مراغمې کثیر ورله راورکړم پخوا به یوازې په خپل ملک کې ګرځېدي دغه مهاجر چې دغه د مورتیس په ګناه چې لړلي اوس یې د اسلام آباد څخه ترې راته چرخ شو په ډورې ولاړې خو مراغمې کثیر بالا سره کوي فقط د جن په نامه هغه زموږ رقم ابلاغ خو زموږ هجرت ته چا پرچم دی خو هغه ترانسار موږ په ګناه کې ټوب مګر بیا هم چې د الله نوم خلکو یاد کې راووتله پر هغه سره بیا الله مراغمې کثیر ورله راورکړي کې نه کې ورله ته ورسه اسلام آباد په دغه مهاجرو ډک ته ورسه پنډۍ په ډکه ته ورسه لاهور و کراچي په ډک خو دا د الله وعده ده د شک او تجه د په دې کې څوک شک کولی شي ومن هر هغه څوک یهاجر چې دی هجرت وکړي فی سبیل الله په لاره کې د الله یجد دی به پیدا کړي په الارض په مځکه کې مراغما ځای د ورتلو مرغم ځای د ورتلو کثیرا بیخي ډېر دا الله پاک کثیرا ورسره ذکر کړي وسعة او پراخي د رزق وسعة ځینې مفسرین په پراخي د رزق ترجمه کړي او حکیم الامت رحمه الله وسعة پراخي په بیان کې د جن ته خالته د جن د خاطر راوړل شو د جن بیان منوس کوله الله وای ته وځه ته ته بالا دغه وسعت تر کې چې وای د جن حکم بیانوي الته بیانول شي دغه بیان چې موږ ته دلته کوالته ولا کزنی وای دلیل الله تعالی ته در درک د طاقت خدا د الله وعده د صرف سترګو موږ ادیونو ام د بودو باش د الله وعده کړو چې درکې او مې ساعت معنا پر اخر د رزق یا ساعتا تا توس و طاقت په بیان کې د جن د دوړ الله تعالی درکې دوړ ترجمه پر دغه ځای سي کې دا مرغه مې ودی ذکر رغم اصلا دې ته ویل کېږي چې پزه په خاورو کړنه شي وای رغم انف رغم سي د خاورو ته ویل کېږي عربي استعمالي چاته پزه دې په خاورو سي معنا خدای دې کار در خراب کړي معنا و شرمېږي دلته دغه ماجر چې ورته راځي وجه مزکه کې مراغم ولي وای دا مزکه چې د اوغه د دشمن چې د کومه چا سره پیرار دي ګواکې دغه پزه په خاورو ورلړي شتا چې دی بل ځای نه پیدا پر ما جزیره مونږ کول دغه د اوس دلته درته کښیم نستم زیروم دې ام په واسطه نه راسي په دغه د هجرت وظایف د دې چې هجرت ورکړي پرګیا الله تعالی د مراغم نوم کښې شو مراغم څه معنی د دشمن د پاره پزه سپیره کوون کې چې د دشمن پزه په خاور ولړل هغه د الله سیم ځنی راوته هغه دین چې د ځنی منع کول ته هغه په شتو کم کې باکې د ته پیغور وروړاندې سو کدای په جواز د تسمیت سپیدل یاز ومن يخرج پس الله تعالی وایشه که یو سړي هجرت وکړي بارنه ورسېدي ته خو هجرت وکړي دغه مراغم کثیر دا ساعت پر اخر د رزق یا پر اخر د بیان دا نکړه تر لاسه پر لار دلته د سټیمر سنو ده الله د جس فضیلت دونه بیانې چې ته ماجد در کور قدم وباسه د کور په خلی کې ته مرشه ستا ثواب پر الله ورسید یوازې خو د دنیا ګټه نه ده چې کوم دي چې مراغمه پیدا کړي پلانې سړی چې درې مله مزل کړي بار مرسو خو ناغه مراغمه کثیر په لاس ورلې چې پراخم زکه ده ناغه ساعت رزق په لاس ورلې پر لاري باندې مرسوي الله دې زما د جن د پاره راوز کداغه نه و دا بل ثواب کې حتمی دي د اخرت غي اول خو هغه د دنیا غي ورلور کول کیږي په مضمون کې سپويږي دا مراغمه کثیر ساعت خو د دنیا ګټه و ته دا خرچه ته نه رسېږي پر لار ډیر ماجر مرسوي علاوه چې نه دی ورسېدل خو دا بل خما خید دا خو ار ماجر تور کول کیږي په دې کې استثناء نه جوړیږي ومن هرغه څوک یخرج دی وځي من بیته د خپل کور څخه په دې حال کې مهاجران چې دینو هجرت کوونکی الی الله ورسوله د الله او د رسول د لپاره واقعي روان دي نه دنیا په نظر کې نیولې ده نه شزه په نظر کې نیولې ده ثم يدركه الموت ثم بیا يدرك ونسه دی الموت ومر پر مرګ سره ورسید پر لار باندې خورکه او پات فقد وقع اجره على الله فقط په تحقیق سره د شک او تل وقع واقع سو اجره اجر د على الله پر الله واقع خدا منه پر لازم سو پر الله څوک شی لازم ولای شي الله دا ته پزول کې د لپاره براوي ستا پور پر ما ورسید اخلاص ستادو غیرتو کې زما د جن په خاطر تراوته زما د رسول په خاطر تراوته بالاجه ته در منزل نه رسیدل په حدیث شریف راځي قرطبی نقل کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام من فر بدینه من ارض الى ارض چا چې تشته وکړه په خپل دین د یوم ځکه بل ځکه ته خپل دین ورسره تشته و چې ته دین نه کیږي یا نو دین در سره لازم کولار سره د یم ځکه بل یم ځکه ته ولار پیغمبر و ان کان شبر من الارض قسم یوال وشت قدر دم ځکه دغه نه قدر د اعلی د جن په خاطر هجرت وکي استوجبت له الجنه جنت د لپاره واجب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکانه رفیق ابيه ابراهیم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم او دای برفق ملګری د ابراهیم علیه السلام او د محمد علیه السلام سره ابراهیم علیه السلام خو هجرت وکي چې نمرود اورته واچو بارے پرور کمر اور هغه اخیری جزاء چې الله ونسوځي
لاړې دا مځکه یې پرېښوله هجرت یې وکړي. اول مهاجر ابراهیم علیه السلام پسې مهاجر د ده لمسی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو دی چې د دین په خاطر یې ولوېست هجرت وکړي، پیغمبر د زموږ سنت پر ځای کړه، زموږ سره به په ورځ د قیامت په جنت کې یو ځای. نو دا ثواب په قرآن کې ما دې راغلی، په حدیث کې هم. وکان الله غفورا رحیما، وکان دی الله اعلی پاک غفورا بخښونکی، پر دغه هجرت به د ده ګناهونه الله تعالی ورمعاف کړي. په حدیث شریف کې راځي چې څوک هجرت وکړي ما مزا ګناهونه یې ګرد الله پاک ورمعاف، هغه هم حدیث صحیح دی. دلته هم الله عز وجل وکان الله غفورا رحیما، دی چې راووځي په دا نیت باندې د جن راووځي چې هر څومره لوی چټو دی الله تعالی به هغه ته د ګناهونه ګرد وبخښي. وکان الله دی الله پاک غفورا بخښونکی د ګناهو، رحیما رحمت کوونکی دی، رحمت یې هم پراخ دی. دی به دا نه وایي چې د دې ملک ولاړم خو استغی کېږم، الله وایي زما رحمتونه ډېر دي، د آخرت خو مې ما چې درته بیان کړه چې هغه لازمي دي، پر دې دنیا هم در هغه ولې چې دی در هلته لاملي وکړي، هلته لا وساسي. نو دغه آیات بیا اوس موږ وایو دا ترغیب و هجرت ته. په مخکې چې و هغه بیا فرضیت د هجرت لپاره په هغه صورت کې که د خپل دین هلته لوس انجامولی بیا به نو ځي، د هغه هلاکیت څخه به وځي. الله عز وجل د مهاجرو هجرت قبول کړي چې کړی د هجرت چې کومه تقاضا ده د هغه توفیق د الله مشترک چې موږ یو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.